حسن حسن مینه مینه وي اختر داسې دی نو زمونږ د کلي هر سحر او مازدیګر داسې دی او ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خواته ګوره ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خواته ګوره مال د زړه سورې سورې کو ستا نظر داسې دی بابا ډېر ښه دی ډېر ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خواته ګوره مال د زړه سورې سورې کو ستا نظر داسې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اکبر علي خان یوسف زیما او د خپل ډیر محترم مشر سره ناس یم صاحب زر بابا را سره په څنګ کې ناست دی چې د څه تعریف محتاج نه دی او زه ځان ډیر خوش قسمته ګڼم او په دې باندې ویاړ کوم چې زمونږ په ملګرو کې بابا راځي او زمونږ ډېر ښه ملګری دی ښه تعلق دی ادبي تعلق دی او اوس انشاءالله الله دې قایم و دایم لري نو ډېر نږدې دی یو بل سره ناستی دی د بابا دی په کلي کې ناست یم کولیاړی ده او صاحبزر کولیاړوال بابا را سره ناست دی د هغې کلي ته راغلی یم د هغې په څنګ کې ناست یم د بابا نه به شعرونه مورو او د بابا نه به د هغه د ژوند خوږې خوږې قصې او خاطرې ریکارډ کوو انشاءالله او زما د فیسبوک او د یوټیوب چې څومره ملګري دي د هغې سره به یې شریکو. نو بابا ته درخواست کوم چې بابا را باندې خپل څه نوي کلامونه هم واورئ او څه خاطرې د خپل غزل او د شعر په باره کې چې په ژوند کې څه داسې قصې چې هغه هم ترې واورو چې ملګري هم خوشحاله شي او موږ هم خوشحاله شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر علي صاحب زه ستا ډېره مننه کوم او دا زما متعلق خبرې چې ته کوې نو دا ستا د مینې او د محبت هغه اثر دی. زما سره ستا ډېره زیاته مینه ده. الله دې تعالی عزت درکړي او الله پاک دې د هر قسم بیمارو نه بچ وساته. د شعرونو خبره ته وکړه د ټولو نه لومبې به د معمول مطابق یو دوه شعرونه داسې ویمه چې خدایه شکر چې پیدا دې بني آدم کړم. خدایه شکر چې پیدا دې بني آدم کړم او د دنیا په ډېر مخلوق دې محترم کړم. ډېر ښه دی بابا. که جانور دې پیدا کړی وي او یا بل څه که جانور دې پیدا کړی وي او یا بل څه نو ستا خدایه کې به څه زیات کم او څه به کم کړم. ډېر ښه دی بابا ډېر ښکلی. او دا زما د مړنتوب خبره نه ده دا خو تا په سمې لارې باندې سم کړم. ډېر ښه دی بابا ډېر ښکلی ډېر ښه شعر دی بابا. دا زما د مړنتوب خبره نه ده دا خو تا په سمه لارې باندې سم کړم. او چې تر څو پورې زما په تن کې ساوي چې تر څو پورې زما په تن کې ساوي ستا تعریف په هر ګام او په هر قدم کړم. ډېر ښه دی بابا ډېر. چې تر څو پورې زما په تن کې ساوي ستا تعریف په هر ګام او په هر قدم کړم. او شریک نه لري بېشکه چې ته یوې شریک نه لري بېشکه چې ته یوې مخالفو ته به ستا په نوم قسم کړم. ډېر ښه دی بابا. مخالفو ته یا منکرینو ته به ستا په نوم قسم کړم او ستا رضا غواړم چې ته رانه رضا شي. ستا رضا غواړم چې ته رانه رضا شي. نه جنت غواړم نه یره د جهنم کړم. ډېر ښه دی بابا. ټیک شو. ډېر ښکلی. او اوس یو دوه درې شعرونه د غزل ویمه چې ارشاد چې حسن او مینه وي اختر داسې وي چې حسن
مینه مینه وي اختر داسې دی او زمونږ د کلي هر سهار او مازدیګر داسې دی ډېر ښه دی بابا چې حسن حسن مینه 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 وي اختر داسې دی نو زمونږ د کلي هر سهار او مازدیګر داسې دی او ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خوا ته ګوره ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خوا ته ګوره ماله د زړه سورې سورې کو ستا نظر داسې دی بابا ډېر ښه دی ډېر ښکلې زمانه سترګې واړوه بل خوا ته ګوره ماله د زړه سورې سورې کو ستا نظر داسې دی او ما ته یې وې د مرګه مه یېرېږه یو ځای به یو ما ته یې وې د مرګه مه یېرېږه یو ځای به یو په یو کتاب کې مې لیدلی یو خبر داسې دی ډېر ښه دی بابا ما ته یې وې د مرګه مه یېرېږه ډېر ښه شعر دی یو ځای به یو په یو کتاب کې مې لیدلی یو خبر داسې دی ډېر ښه دی او چې د سودا د پاله لاړ شي او خالي لاس راشي د سودا د پاره لاړ شي او خالي لاس راشي د دې دنیا نه ګور ته تللی مسافر داسې دی ډېر ښه دی ډېر ښه شعر چې د سودا د پاره لاړ شي او خالي لاس راشي د دې دنیا نه ګور ته تللی مسافر داسې دی او چې امتیان جنت ته دننه کي نو اله به ځي چې امتیان جنت ته دننه کي نو اله به ځي زمونږ ښکلی نازولی پیغمبر داسې دی ډېر ښه دی بابا ډېر ښه چې امتیان جنت ته دننه کي نو اله به ځي زمونږ ښکلی نازولی پیغمبر داسې دی او چې ډېر غریب دی ډېر سخي دی په میلمه مین دی چې ډېر غریب دی ډېر سخي دی په میلمه مین دی په کولیاړی کلي کې اوسي صاحب زر داسې دی ډېر ښه دی بابا دا مقطع بیا ووایه چې ډېر غریب دی او ډېر سخي دی په میلمه مین دی په کولیاړی کلي کې اوسي صاحب زر الله دې راته ژوندی داسې دی او دا نوې غزل چې پرون یا سید ناستې در لیکلې دي چې د خنډو خار خبرې نه منم د خنډو خار خبرې نه منم د انتشار خبرې نه منم د خنډو خار خبرې نه منم د انتشار خبرې نه منم او ما ته ساده سپینې خبرې کوه ما ته ساده سپینې خبرې کوه زه په خسار خبرې نه منم ډېر ښه ما ته ساده سپینې خبرې کوه زه په خسار خبرې نه منم او ښکلیه ستا هره خبره منم ستا هره خبره منم خو د اغیار خبرې نه منم ښکلیه ستا هره خبره منم خو د اغیار خبرې نه منم او د منډې دور دی روزګار له بزم د منډې دور دی روزګار له بزم د انتظار خبرې نه منم د منډې دور دی روزګار له بزم د انتظار خبرې نه منم او ناوخته کېږي وخت وفا نه کوي ناوخته کېږي وخت وفا نه کوي کړه مې خمار خبرې نه منم ډېر ښه دی بابا ناوخته کېږي وخت وفا نه کوي کړه مې خمار خبرې نه منم او د زمانې د تبدیلی په وجه د زمانې د تبدیلی په وجه عشق د دار خبرې نه منم د زمانې د تبدیلی په وجه کنه عشق د دار خبرې نه منم او د دروغجنو ګنکپانو خلکو
ازار خبرې نه منم. خبرې نه منم. زه صاحب زر څه لیونی خو نه یم چې د مور پلار خبرې نه منم. نه منم. کتونکو ته د یوه خبره ښکاري صاحب زر بابا بې تعلیمه دی. څومره لیکل چې ولکې د کیمرې په شا الیاس خلیل صاحب تاسو په زموږ په دې چینل کې د ډېرې ویډیوګانې کتلي. خپله هم شاعر دی، د بابا سره ډېر ناستی دی دغه. نو بابا چې دی په خپله بې تعلیمه دی. یو کتاب چاپ دی. د کتاب نوم څه دی بابا؟ جنون او جانان. جنون او جانان په نوم باندې د بابا یو کتاب چاپ دی. اوس الیاس خلیل لګیا دی دغه د شعرونو نورې مجموعې چې دي هغه راټولوي، شعر او نظم او چاربیته بیلې بیلې کوي انشاءالله. نو ډېر زر به د خیره سره د مارکیټ زینت بیا انشاءالله بیا به په بازار کې به هم میلاویږي او ډېر زر به د بابا بل کتاب هم انشاءالله الله دې وکړي چې چاپ شي. نو بابا ډېر ښه شعر لیکي خو لیکل په خپله نه شي کولی. څومره شاعري چې دا د کمال خبره ده، دا د ادب سره د مینې او د زیار خبره ده چې بابا څومره خپل د وړوکوالي نه غالبا د 50 کالو راسې شاعري کوي. نو بابا وایي چې ما ته خپله ټوله شاعري یاده ده او ښه ښکلې صحیح طریقې سره ورته یاده ده چې صرف د غزل یا د نظم سرنامه ورته د یاده کړه نو هغه ټول غزل او نظم ورته یاد شي که هر څومره وخت مخکې هغه لیکلی. نو دا یو خبره د بابا دپاره زموږ دپاره د ویاړ ده چې بابا تعلیم نه دی کړی او ماشاءالله کتاب هم چاپ دی او نور هم دومره لیکل دي. دا کشران لګیا دي لیکل ولا راټولوي. په دې باندې هم د دې کشرانو ماشاءالله الله دې ورله نور همت ورکړي. نو د بابا باره کې دا خبره لازمي وه چې ومې کړه کتونکو ته مینوالو ته. نو بابا واورئ یوازې دا نه چې د دې چینل په وساطت سره بابا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات د ده بعضې خبرې ډېرې مشهورې دي. کرن خان یو نظم هم ویلی دی تعلیم په جنۍ وکئ او نو هغه چې دی هغه هم ډېر ښه مضمون دی د هغې نظم او ډېر ښه لیکل دي پکې. بابا ډېر په ښه مضمون باندې هغه نظم لیکلی دی او کرن خان بیا په ډېر ښه انداز سره ویلی دی. نو زما دا مطلب نه دی چې زه د ګانو پروموشن وکړم او یا هغه دې پروموټ کړم خو د بابا هغه لیکل چې دی هغه د صفت ویاړ دی او هغه ډېر ښه نظم دی. نو زه یم چې هغه یو ځل واورئ. بل د بابا یو غزل دی زما په دې چینل کې هم شته په سوشل میډیا ډېر وایرل دی چې تا نه منله ما به درته وییم نا جوړه. نو هغه بابا نه مونږ بار بار اورېدلی هم دی بیا به هم تی اورو انشاءالله. نو بابا را سره په څنګ کې دی په کار دی چې داسې ملغلرې داسې مشران داسې شاعران مونږه ولمانځو په ژوندانه د هغې عزت او قدر او احترام وکړو هغې له عزت او احترام ورکړو ځکه چې د نن دور څومره کم عمر شاعران دي زموږ غونته کې اوس شاعران شوي دي. نو سوشل میډیا هغه شاعران راوچت کړو د هغې نه ستوري جوړ کړل. نن دنیا پیژني منیر بونیری صاحب دی داسې ډېر نومونه نور هم دي جاوید شاه درمان دی صاحب شاه صاحب مانیروال دی داسې نور ډېر ګڼ شمېر ملګري دي ټول په خپل ځای ډېر ښه شاعران دي ښه شعر لیکي. خو بابا چې کوم شعر لیکي نو زه یم دا د دې دور خاطره پریدی دی د دې دور حمزه بابا دی د دې دور خوشحال بابا دی د دې دور رحمان بابا دی چې بابا کوم شعر لیکي بیا د بابا سره صوفیانه کلامونه چې څومره دي څومره په صوفیزم باندې هغه کار کړی دی. نو بابا واورئ بابا چې دی نو لکه دله قدر او احترام ورکول غواړي او بار بار چې څومره مینوال دي نو دا بابا بار بار واورئ دی ډېر ښه شعر لیکي بابا. الله دې راته ژوندی لري الله دې وکړي چې موږ بار بار دله راشو او بار بار دی خپلو ځایونو ته راوغواړو او بابا له قدر او احترام ورکو. بابا نه نور ساورو. تاسو ډېرې قیمتي خبرې وکړې د دې موقع نه پیدا اخیستل غواړي ځکه چې زما یو د هلکوالۍ یو بل شعر دی چې یو وارې چې تللی دي نو بیا کله راغلی دي نو بیا کله راغلی بیا یو وارې چې تللی دي نو بیا کله راغلی دي نو بیا کله راغلی دي او نه ګورې د پاسه چې پې جوړ د خاورو څلي یو وارې چې تللی دي نو بیا کله راغلی دي نه ګورې د پاسه چې پې جوړ د خاورو څلي دي. بالکل صحیح. او تیر به دې دوران شي دومره کبر غرور مه کوه. تیر به دې دوران شي دومره کبر غرور مه کوه. ډېر د تکبر خاوندان دی خاورو ته تلي. ډېر ښه دی بابا دا شعر بیا ووایه ډېر ښه دی ډېر ښه دی. تیر به دې دوران شي دومره کبر غرور مه کوه. ډېر د تکبر خاوندان دی خاورو ته تلي دي
او وبڅکي سخت عذاب د خدای وعده رښتینې ده وبڅکي سخت عذاب د خدای وعده رښتینې ده چا چې په دنیا کې د خوارانو وینې څکلي دي ډېر ښه دی بابا ډېر ښه شعر دی بابا وبڅکي سخت عذاب د خدای وعده رښتینې ده چا چې په دنیا کې د خوارانو وینې څکلي دي او ساري د کعبې په ځای بوتانو ته مخ کړي وي ساري د کعبې په ځای بوتانو ته مخ کړي وي اسی وایي ما ورپسې ټوله شپه جړلي دي ډېر ښه دی بابا ډېر ښه شعر دی سار الله د جنازې لوټونه ورکول نو ایمان پې بیلي بېشکه ما ځکه دا مصره داسې ډېر ښه دی بابا ساري د کعبې په ځای بوتانو ته مخ کړي وي اسی وایي ما ورپسې ټوله شپه جړلي دي نه ما وي نوم د مینې ما اخلا مینه نه پېژنې غلی شه نوم د مینې ما اخلا مینه نه پېژنې غلی شه تا کله جلوې د نوراني حسن لیدلي ډېر ښه دی بابا ډېر ښه شعر دی بابا نوم د مینې ما اخلا مینه نه پېژنې غلی شه تا کله جلوې د نوراني حسن لیدلي دي او ځان بچي او مال قربانوي په مینه ننګ کوي ځان بچي او مال قربانوي په مینه ننګ کوي څوک چې د زلفو په رسو باندې تړلي دي ډېر ښه دی بابا ډېر ښه رومان ځان بچي او مال قربانوي په مینه ننګ کوي څوک چې د زلفو په رسو باندې تړلي دي نو ستا غزلې واورېد صاحب زره په تعجب کې شو ډېر ښه دی شپې د غیر غماس په سپینه ډاګه کې ښویېدلي